د یوې خور پوښتنه: خاوند مې د میاشتني عادت په وخت کې په ما ځان سولوي او له ما څخه غوښتنه کوي چې زه ورته موټ ووهم او په خپل لاس خاوند انزال کړم. آیا دغه کار جایز دی او که نه؟ دا په اسلام کې څه حکم لري؟ د مفتي صاحبانو ځواب په دې ویډیو کې درته وړاندې کوم. له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله ژوند ولرئ او دغه ویډیو به هم راسره وګورئ. دوستانو، ډیری کسان د کوروالي د اړیکو په وخت کې قسم پوښتنو سره مخامخ کیږي. ځینې کسان یې له ویلو بیا د شرم له وجې ډډه کوي. خو دا ښه خبره ده چې باید هره مسله واضح کړل شي. دوستانو، اوس یوې خور پوښتنه کړې ده چې کله چې زه د میاشتنۍ ناروغۍ له امله د خاوند د کوروالي اړیکو ټینګولو غوښتنه ونه منم، نو هغه په ما خپل ځان سولوي او په دې توګه ځان خلاصوي او یا هم کله ناکله د خوند اخیستلو لپاره په ما ځان خلاصوي. مثال موټک ورته وهم، نو آیا دا کار هم لکه د موټک وهلو په څیر حرام دی؟ ګناه لري او که نه؟ ځواب درته په همدې ویډیو کې درکوم. او که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب دا هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، د دې ځواب په دې ډول دی: کله به چې د یهود ښځه حایضه شوه، یعنې میاشتنۍ مریضي به ورته ولګېده، نو هغې سره به یې ډوډۍ نه خوړله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: د حیض په وخت کې هر څه وکړئ مګر جما یا د کوروالي اړیکه مه کوئ. نو په هره طریقه، یعنی پرته له جما او دخول نه، له ښځې سره د خاوند لوبې کول جایز دي او کولی یې شي، او که خلاص هم شي پروا نه لري او ګناه پرې نشته، که هغه په سولولو وي او یا هم یو د بل سره غاړه ورکول او یا بله طریقه. ولې د دې ښځې میاشتنۍ ناروغي په وخت کې به د مخې له لارې جما نه ورسره کوي او د شا له لارې جما خو هر وخت حرامه ده. یعنې د حیض په وخت کې به د خپلې ښځې سره لوبې کول، ښکلول او مستی کول هر څه ورته جایز دي، خو د مخکې له طرف نه به کوروالی نه ورسره کوي. دلته د مخکې طرف یادونه ځکه شوې ده چې په اسلام کې د خپلې ښځې سره د مخکې له طرفه کوروالی کول جایز دي. نو صرف هغه وخت چې ښځه نفاس یا حیض ولري دغه کار به نه کوي، او د شا له طرفه کوروالی خو هسې هم هر وخت ناجایز دی. دوستانو، امید لرم چې ستاسو به دغه پوښتنه حل شوې وي، او که تاسو هم کومې پوښتنې یا ستونزې لرئ موږ سره یې کمنټ کې شریکولی شئ. ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.